د پاکستان په برني ایوان سېنات کې زیاتره سېنیټرانو په 13 آئینی ترمیم کې د سقسمه بدلون یا دغه بدلون د ختمولو په اړه خبرداري ورکړې دي او په ډاګه کړې ده چې 13 آئینی بدلون ته د بیا کتنې خبرې کول د پاکستان په سلامتیا د برید په معنی دي. د پاکستان په سېنات کې د جماعت اسلامي سېنیټر مشتاق احمد خان وايي 13 آئینی ترمیم کول د پارلمان یو اجتماعي او تاریخي فیصله وا. په دې باندې یو ورځ د پاره عمل نه شوی. مثلا تاسو په 18وی ترمیم کې وګورئ تر اوسه پورې په وفاق کې محکمې موجودي ولی موجودي دي. تاسو تر اوسه پورې وګورئ چې NFC د 18وی ترمیم ته تر اوسه پورې یو ځل نه د ورکړې شوی. یعنی ثبوت ته مالیات ورکي نو د هغې نه پس په اختیارات راځي، د هغې نه پس په هغې په خپل ډپارټمنټس باندې ګرفت او کنټرول راځي. نو په 18وی ترمیم باندې خو عمل نه دی شوی، نو په دې باندې تنقید څنګه کیږي؟ 13 آئینی بدلون کال 2010 کې د پیپل ګوند او عوامي نېشنل پارټي په واکمنۍ کې قومي اسمبلی په متفقه توګه منزور کړي وو چې تر مخه صوبه سرحد ته د خیبر پختونخوا نوم ورکړی شوی وو او ټولو صوبو ته مالی او انتظامی اختیار هم ورکړی شوی وو. زما په خیال باندې کله د پاکستان ټول ګوندونه په یو قانون سازی کې ناست وي او د هغوی په مرضی باندې د هغوی په منشا باندې یو قانون جوړ شي نو سبا له خو داس خلک به راپاسې وي چې 1973 کنسټیټیوشن کې هم څه کمې دی. تېره ورځ په مطبوعاتو کې داسې ریپورټونه خپاره شوي چې مسلم لیگ نون ګوند د منشور کمیټې ته داسې وړاندیزونه لیږل شوي چې په 13 آئینی ترمیم کې د یکسر بدلون او د صوبو او مرکز مابین د قومي وسیلو طریقه کار بدلول شامل وو. 18th amendment چې کوم هغه یو سوچ دی هغه پسې هغه دا دی چې devolution of power ٹھیک شو هغه devolution of power from center to province خو actual devolution پکې نه شوی. so should it be reconsidered? yes it should be reconsidered. په سېنات کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنیټر شفیق ترین وايي 13 آئینی ترمیم ته د بیا کتنې غنګوسی د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو رد کړی دي. موږ پارټي مخامخ غندنه کوي، موږ به مخنیوي کوو چې موږ سواسو دستي. د مسلم لیگ نون ګوند سېنیټر او په سېنات کې قائد ایوان اسحاق ډار ویلي باید چې قومي مالیاتي کمیشن ته هر 15 کاله پس بیا کتنه وکړي شي چې داسې د صوبو او مرکز مابین د قومي وسیلو د ویش موجوده طریقې کار نور ښه کړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.